الله تعالی دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې ډېر خصوصي رحمت نازل کو ځکه چې د خپل عملی ژوندۍ سره اهل اسلام ته د ژوند او د الله تعالی په لیار کې د قربانۍ ورکول درس ورکړی دی. دا نن سبا یو غټه المیادو چې خلک د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ول خبره ډېر په زور سره بیانوي، ډېر په کثرت سره بیانوي، همیشه بیانوي، حالانکه دغه خلاف د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کمالات هدي، د اوصاف هدي، د فضایل هدي، د باطن او په ظاهر باندې زندگی هدو، د اخلاقیات دي، د تقوا او د بهادری، د سخاوت، د امانتداري، د غرنګ د نور اوصاف شته په عبادت کې، په جهاد کې، په هر میدان کې. نو خلق صرف د شهادت ول واقعا بیانوي، نور د ټول فضایل مناقب د اکثر نه بیانوي. نو دا ځون ته خبره ده چې دای دمره په بدردي سره شهید کړي وو، دمره په ظلم سره شهید کړي وو چې یو وړه انتها نشته. خو کم از کم د یو فضایل، د یو مناقب دا بیانول دا ضروري دي. که یو سړی د صرف د شهادت واقعا بیانوي، د فضایل، د مناقب، د چکیم اخلاق دي، اوصاف دي او کمالات دي، دغه تذکرہ نکو، بیا دغه مطلب دا وي چې دا انسان حسینیت خو صرف بیانوي خو په حسینیت باندې عمل نکو، حسینیت خپلوي نه. حالانکه میجو ان شاء الله نن سودا سے خبره بیانوي، مخته نور کلیپینا که چې هغه صرف د فضایل باندې، د مناقب، د سیرت، د کردار، د اوصاف باندې مشتمل وي. دغه نه چې دا خبره ثابته شي چې میجو حسینیت بیانوي ها او میجو حسینیت خپلوي ها. نبی علیه الصلوۃ والسلام حدیث دی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دا دوه سره په جنت کې د جنتیونو سرداده، ځوانونو جنتیونو سردارون دي. نو الله تعالی څومره مقام ورکړی دی، څومره فضیلت ورکړی دی. میجو ان شاء الله په عملی جمعه کې دا خبره ثابته وي چې میجو حسینیت بیانوي ها، حسینیت خپلوي ها.